هر ځای نوې خبرې لري، نوې مسایل لري. نو قدرمنو دوستانو، موږ هم غواړو چې نن یو نوي څه در وښیو. دا چې څنګه او چیرې دا به مخ ته ګورو. اوس تاسې څو انځورونه را سره وګورئ، راتلونکي څه به هم را سره ووینئ. قدرمنو دوستانو، دا دی د سفر په جریان کې راورسېدو شاه ولي کوټ ولسوالۍ ته. دکاندار سره خبرې کوو چې دا کلی څه نومیږي، ساحه څه نومیږي. سلام علیکم. جوړ په خیر. صحت برابر دی؟ شکر الله. ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. دا کوم ځای دی؟ دا نو سربند پل دی. سربند پل دی او د شاه ولي کوټ په ولسوالۍ کې راځي. په شاه ولي کوټ په ولسوالۍ پسې مربوط دی، خو بیا هم و د ارغنداو د شاه ولي کوټ ویش دی، په سربند پسې مربوط دی، په شاه ولي کوټ پسې مربوط دی. او ستا خپل کور دلې دی؟ اوس ما کور دلې دی. دکانداري کوي؟ دکانداري کوم. څنګه د دکانداري دی؟ الحمدلله شکر دی. او د اختر شپې ورځې څنګه تېرېږي؟ میله وال به هم ځي ورځي؟ ولا ځي و ډېر په خوښۍ سره ځي، ډېر میله وال راځي. او دلته اوس کومې میوې رسېدلې دي؟ د څه شي موسم دی دلته؟ خو نو اوس ګرینګیچ، زردالو نه خلاصېدو چې ګرینګیچ اوس رسېدلي دي، شوتالو ګرینګیچ. او دوستانو د ده څخه به وپوښتو چې په اختر کې خو به شیان ګران نه ورکوي؟ یا انشاءالله شیان ګران نه ورکوو، په سم نرخ ورکوو. ښه. نو ډېره مننه کوو، خوشحاله اوسئ. تشکر، جوړ اوسئ. دوستانو راځئ چې نورې برخې هم ووینو او نورې سیمې هم ووینو. تاسې را سره اوسئ. دوستانو، دا دی داسې سیمه ده چې دلته خاص د انځورو باغونه دي. نو چې نورې میوې به یي که به نه یي، او دغه سیمه به هم حاجي صاحب راوښیي. حاجي صاحب ستړی مه سې، نوم دې راته ووایه. څنګه ښه څه؟ خوشحاله اوسې، جوړ اوسې. څنګه ښه څه؟ خوشحاله اوسې. نوم دې څه شی دی حاجي صاحب؟ نوم دغه نعمت الله. حاجي صاحب نعمت الله خان د دغه ځای اوسېدونکی یې؟ واه. او دلته خدای دې موږ ډېر انځر وینو. نورې کمې میوې کېږي؟ یو خو دلته انګور هم شته، زردالو هم ډېر دي، توت هم ډېر دي. ښه، دغسې به ورځو، دغه د باغ انځر به هم ووینو او ته بې راوښیې. دا پیپونه دلته هوار دي زیاتره، لکه چې د اوبو کمبود زیات دی. کمبود یې بیخي ډېر دی، واجب اورېدل. کمبود نه دی ډېر دی چې خواران دی په ولاړ دي، خاص برمې دي. هغه دغه نه دی، د بکو خچوره بیا ولته برمې ول سوي دي. دا پیپونه 1160 ګزه پیپ خالي ما 1060 ګزه پیپ دي اوار کړي دي، او د هغه ځای څخه دي پیپونه راکش کړي دي دلته باغ په وایي. دغه دی اوس هم را روان دي. دغه ځای ته ول څه نومیږي؟ دا کټسنګ. د دې ځای څخه روزګان ډېر لرې دی که لږ؟ یاره دا نیمایي دی. ښه، دا ځای په خپله په کوم ځای کې؟ شاه ولي کوټ. شاه ولي کوټ ولسوالۍ کې شاملېږي. شاه ولي کوټ خو بیخي چې هغه چریت دغه ته ځای چریت اتاڼې ته زړه دګې پر شاه ولي کوټ. حاجي صاحب بیخي په 1000 متره ډېره مسافه ده. نو دلته اوبه نشته که دغه سیمه غرنۍ د برمې نه ویل کېږي؟ برمې نه ویل کېږي، دکشنې برمې چې د هغه ویل کېږي نو هغه لګی بس طالبانو هم خوا بده کوي. ته ولې بوی پخوا ستاسې اوبه د کومه ځای وې؟ زموږ اوبه پخوا دغه شلیو سره ګوره
په هغه شاله چې دغه د کټسنګ منځه دی دلبک کوتله څه بس داسې راغلي وي نو اوس ګڼه خلکو چې برمې سره ولي چا قدرت لري چانې لري هغه د نو هغه کوچنۍ برمې دي نه هغه او کښت چې دی زیاتره د انځرو دا کېږي اوه دلته انځر ډېر کېږي وه پخوا مې انځر وه که یا مخکې مو نورې مېوې کرلې بادام او شکرپاره وه ښه څونې وخت کېږي چې دغه د انځرو کښت دلته دود شوی دی یاره دلته خو نو اوس انشاءالله 50 کاله کې 50 کاله یې کېږي نو د مخه تر دې چې دغه برمې نه وې وچکالي نه وه دغه د دښتو اوبه راتللې د مندونه راتلله رود لري د دغه څه مو کار اخیستی و دغه مندونه وه چینې وې دغه به را روان وه اوس چې دا چې وروخلې په چله کې و دغه چې وطن دی کله دا چې خلکو برمې ولیدې دالت وروخته سرزوره خلک دا سره چې کمزوري هغه پاسه دی چې ضرور هغه وخت ته برمې اوبه پرې وچې سږ کال د پروش کال تر مابین اوبه فرق کړي دي دغسې به په دا باغ کې مو وګرځو دغه انځر به هم دانه مانه ووینو ډېر فرق یې کړی دي پروش کال چې و اوبه ویه مګر سږ کال چې دی د پروش کال وچې دي اوس پیچې برمې د خلکو دا وچې دي دا څنګه کې لوړ ورته دا خو کېده بیا ګسره بیخي دونه کې باغونه دی باغونه ډېر دي نشي اوبه والې خواره او انځر څه وخت پخېږي اوس خو نو دا دی تازه دانه دانه دغه سوي دي لږ دې خوا لس ورځې یو لس ورځې بعد 15 ورځې بعد نه بالا دیم پکېږي دانه دانه معلوموي و دانې معلوموي ښه او بیا څه وخت راټولوئ نو خبره چې دغه سره به څرمنې پرې ګزاره کوي راټولوو او باغوانانو ته دروو مزدورانو ته ولاړ او د دې د شکېدلو طریقه څنګه دا بیا څنګه شکوئ څنګه یې وچوئ څنګه یې برابروئ دا خو ناڅه میدانونه دغه چې میدان دی کله دغه چې دي ښه والله مو دلته سال یې ورته جوړ کړي دي پر هغه هواره وو چې هوار مو کړه باره پس هغه بیا چمچکې کوو مازګري سار مار چمچکو کې او سمې سمې کلک کلک راټولوو او پسې پرېږدو بیا د بله ورځ مازګر راټولوو زه چې مو راوړو بیا لکۍ پرې کړو بیا ټکۍ کوو بیا نو دغه پس هغه باغوانان پې رسۍ دي ستنې دي او ډېر نو قدرمنو دوستانو دغه انځر به هم دانې تاسو ته در وښیي صمیمي صاحب دغه انځر مو ښکاره کړه دوستانو ته چې دوی وویني حاجي صاحب دا دې مختلف معلومات راکړل د انځرو په باره کې د دوی د سیمې په باره کې ستاسې د ورځني ژوند د ضروریاتو هغه څه چې رانیسئ کور ته اړتیا پیښیږي دا خو نو د کندهار ښار څخه کوو دا د ښار څخه کوو نو خوشحاله اوسئ حاجي صاحب کور دې ودان مننه خیر اوسئ الله دې خوشحاله لره راکیر شولو نو دلته تقریبا دا دی ساحه یو څه اواره ده وتک صاحب راغلی دی دا سیمې ته موږ خو مخکې نه یو راغلي وتک صاحب دا کم ځای دی انشاءالله دا ترینکوټ مرکز ته نږدې یو مخته ډامبر معلومیږي نیم ساعت یا 3 پاوه ډامبر لاره ده نو بیا مرکز ترینکوټ دی د ترینکوټ څخه بیا چورې ته لار تللی ده جراوت ته تللی ده او د چورې پورې ټوله سړک چې دی ډامبر دی انځر مو ولیدل او د لونو وخت هم د حاجي صاحب ځای ځای غنم ریبل کېدله او اوس خو نو غرمه ده دا دی او ګرمي هم ډېره ده دغه اوس ته ورځو دلته نور ځوانان هم ناست دي د دوی سره به هم خبرې وکړو چې دوی د دغه ځای دي که نه دي سلام علیکم جوړ تازه سلامت ځوانه ستړی مه سې جوړ یې ستړی مه سې ځوانه جوړ په خیر جوړ په خیر ماشاءالله ماشاءالله اوبه دغسې یخې دي که دا لاسونه مو ډېر یخ شوله دوی به په خپله یخي دا اوبه د دې سیمې د به زه هم یخې وروره جوړ یې په خیر یې وخت په خیر دی ژوندی اوسې مخ دې خواته که چې سم دې ووینو نوم دې راته ووایه جمعه ګله د دغه ځای اوسېدونکي یا د خاکریز د خاکریز سره راغلی ښه ښه نو په میله باندې راغلی دی دوري روانې د روزګانو خواته راسه راسه دلته راسه دې خواته راسه ته هم ستړی مه سې جوړ یې تازه تکړه سلامت یې بل ځوان هم رالی دی به هم خپل نوم راته یاد کړي نوم دې راته ووایه د دوی سره ملګری یې ښه نو تا ول د خاکریز څخه راغلي یو اوس نو د کندهار خواته روان یاست او که روزګان ته ځئ ښه نو تفریح کوئ که کار مار لري ښه نو یوه دروسته انځر او انار پاته دي او د کندهار به دغه درغلي و د ښار خلک میلې ته
زیاره کندن یالا خطرې نه لري شاغه لري خوشاغه در شی ما شاغه ته دمه شه الته لونه شروع سی و کنه و وخت ته وخلاص مخکې به روزګان ته تللی که نه تللی یا دغه اوله پلا دې د تم نه تللی یا ښه ستا هم دغه اول بار دی نو هلته چې ولاړ شي کوم ځای به ویني څه به کوئ نو څنګه چا ادرس در کړی دی چې روزګان ته ولاړ شي ښه په طبیعت کار دی اجا سمه ده بس موږ به ملګري یاد جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ بیا هم ښه راغلاست دا د روزګان بازار ته راورسېدلو او دا هوټل دی د استاد سره به هم خبرې وکړو چې د څه پخ کړي دي او څه یې اماده کړي دي دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به مخ ته ځو سلام علیکم سلامت ښه یاست صحت ښه دی وخت به خیر دی استاد اول دې نوم راته ووایه فضل الرحمن نثار یم د روزګان ولایت اوسېدونکی د شاهي رستورانټ مسؤل یم او زموږ ملګري راته ویلي وه چې شاهي رستورانټ والا خورا ښه خواړه لري او دی ډېر مشهوره دی دا دی موږ هم د کندهاره ځان درته راورسوئ نو اوس یې چیش پخ کړي دي خدای مو راوله هر وخت مو خدای راوله نو موږ خپله کوښښونه ډېر کړي دي تر دې هم انشاءالله ډېر کوښښونه کوو چې لا ښه خدمات وړاندې کوو دا دی خو صفت کوي د خوړو ډېر دا به موږ خواړه ووینو وبې خورو او بیا به درته ووایو دوستانو چې خواړه څنګه دي نو اوس موږ ته څه شي راوړې د خیره دغه 26 رقمه شیان خو موږ آماده لرو نو په دغه کې تاسې کولی شئ چې خوښه کړئ ملونګ دی مایچه پلو دی کابلی پلو دی سپیشل بریاني د ساده د کبابونه دي 4-5 رقمه او دا به ټول وګورو بس نو ډوډۍ به خورو نور به هم ځو مخ ته تشکر نو ډوډۍ به خورو بیا به وروسته خبرې کوو جوړ اوسئ د روزګان ولایت ترینکوټ ښار تاسې ولیدئ له دې ښار څخه لږ کښته لږ لرې دا پارک دی دلته ځوانان راغلي دي د غازي امان الله خان پارک دی ښه طبیعي ښکلا هم لري ځینې ځوانان دلته سپورت کوي لوبې کوي او ځینې بیا مجلس باندې بوخت دي زموږ ملګري هم ناست دي او راځو د دوی سره بند دوستانو خبرې وکړو چې تر دې ځایه پورې څه ورته په زړه پورې وه کم څه یې ولیدل او روزګان څنګه یو ولایت دی او څنګه ښار دی ښاغلی افغان صاحب زموږ ملګری دی او دا دی تر روزګان ولایت ترینکوټ ښار پورې راورسېدلو دلته په پارک کې ناست یو مازدیګر دی ښه عوام ده افغان صاحب په خیر خو انشاءالله راورسېدو ژوندی اوسې راځه خبره کوه ته ښه جوړ اوسې پخوا هم کله راغلی وې نه تر اوسه پورې زه ترینکوټ ښار یم دلته نه هم راغلی او دا مې لومړی ځل دی چې رالم بلکل پر لارې دې کوم شی ولیدی پر لارو خو مې ډېر څه ولیده هر څه چې مې ولید هغه ناولاده ولې خو چې هر ناولاده شی جالب وي نه بلکل نو غرونه رغونه او باغونه ډېر څه مې ولیدله خو ځینې شیان داسې وه چې هغه ډېر دردونکي وه ولې چې وچکالي وه اکثر د باغو والا د وچکالۍ څخه سر ټکوي ځینې ښایسته تپې وې چې هغه که چېرې لږ کار پر اوسه ډېر به ښایسته وځلېږي نو ځینې هغه شیان وه چې موږ ولیدله خو ډېر ښه سفر و انشاءالله ټوله به ښه سي د وخت په تېرېدو سره بلکل او مخ ته به ځو حاجي صاحب ته لږ رانږدې شه وروره چې ستا سره م یو څو خبرې وکړو ته خو داسې یې چې بیخي ځان زموږ سره نه شمېرېږي زموږ سره را سره یې که نه هوتک صاحب لږ بغل ته زموږ مخ ملسي ولې نه یې در سره کاکا وادرې د ګرده په یو موټر کې راللو حاجي صاحب وروسته به چیرې ځو د خیره اوس خو دا دې راغلي د ملګرو سره دغه غازي امان الله خان پارک دی نو دا دې ناست یو نو نه پوهېږم زه ستاسې په لاس کې یم کاکا وادرې د تا و هوتک صاحب مشران یاست ممکن شپه د لیو وکړو په ښار کې بیا سهار د خیره که مناسب څه وکړو بیا نو چورې ولسوالۍ ته ځو د چورې ولسوالۍ هغه ښکلاګانې ګورو که چون د صفتونه یې بیخي ډېر کېږي داسې بهترین ځای دی ښه چینې دي ښه شینګیا ده ښه یخه سیمه ده واقعا رښتیا هم ښه ځای دی نو هوتک صاحب تاسو ته کوم شی ډېر په زړه پورې و د ترینکوټ ښار دې مو ولیدی او پر لارې دې مختلف ځایونه ولیدل د ډېرو خلکو سره مو خبرې هم وکړې او دغه پارک خو بیا ښایسته ځای دی ډېر ښایسته ځای دی
لاندې دا دي غنم هم کرل سوي دي او یو تریشل هم چالانه دي. ستاسې دپاره کوم څه په زړه پورې وو؟ محتاج صاحب محترم، یو خو لاره ډېره جالبه لاره وه. حتی د 3 ساعتو لاره موږ په 5.5 ساعته کې دغه کړله، بشپړه کړله، ځکه یعنې خرابه ډېره وه، خامه ډېره وه. لږ ډامبر و، خو ډېر ډامبر هم بېرته اوښتی و، مثلا د کډي ډېر وه. د هغه تر څنګ وچکالي ډېره وه پر لارې. د وچکالۍ اثرات زیاتره بیا د ګوډلنګي په کلي کې لوړ شاولیکوټ ولسوالۍ ګوډلنګي کلي کې موږ هلته تم شولو، توت مو وخوړله، ولمبېدلو، لمونځونه مو وکړه، یو ګړۍ مو دمه وکړه. نو هغه ځای خلک ډېر د وچکالۍ سره مخ وه. نو اوبه ډېرې کمې وې او زیات د انځور باغونه یې درلوده. ډېر ښه. نو دوستانو، چورې ولسوالۍ ته به هم څو دا دي تر دې ځایه پورې انځور تاسې ولیدئ، سیمې مو ولیدلې، خلک مو ولیدله. له دې څخه وروسته چې چورې ولسوالۍ ته ځو، په روزګان ولایت کې د دغې ولسوالۍ ډېر صفت کېږي، په طبیعي لحاظ باندې خورا ویل کېږي چې ښایسته ځای دی، ښه طبیعي منظرې لري. هغه ځای به هم وینو، تاسې راسره اوسئ، زموږ د میلې سفر به جریان لري. لا هم روزګان ولایت ترینکوټ ښار کې یو، مطبوعاتي ملګرو سره مو پیدا کړل او سلام روزګان راډیو ته راغلي یو. د ښاغلي عبدالواحد حلیمي صاحب سره خبرې کوو. حلیمي صاحب خدای دې راوله. السلام علیکم. خدای مو تاسې راوله. په خیر یاست؟ جوړ و روغ یاست؟ حال احوال په خیر. هیله ده تاسو په خیر تر روزګانه پورې راغلي یاست. خوشحاله اوسئ، جوړ اوسئ. ډېره زیاته مننه. کور ودان ستاسو په راتګ باندې موږ ډېر خوشحاله شولو چې تاسو روزګان ته راغلاست او روزګان کې زموږ سره اختر لمانځئ. جوړ اوسئ. عموما هره سیمه په دغسې خاصو مراسمو کې لکه اختر یا ځینې ملي مراسم یې خاص ځایونه لري، ځانګړي ځایونه لري د میلې او تفریح دپاره، او خاصې لوبې لري، خاص دود و دستور هم لري. د روزګان د اختریزو دودونو په باره کې لنډ راته ووایاست. بلکل. که څه هم زموږ سویلي حوزه عموم کې په دود کلتور عنعناتو کې یو شی راځي، خو په ځینو دودونو او عنعناتو کې بیا فرق کوي. په روزګان کې لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې غېږنیونه ترسره کېږي او ځوانان یو ځای راټولیږي، همداسې یو شمېر نورې سیمه ییزې لوبې موږ لرو چې دا د ځوانانو د تفریح خوشحالۍ لپاره ډېرې ښې دي. نو زموږ ځوانان بېلابېل پروګرامونه دلته جوړوي او ځي. داسې پروګرامونه مثلا چې هغه د دوی د ساتیري دپاره ځي او په سیمو کې په ولسوالیو کې د هلته خپل خوښۍ لمانځي، اختر په خوښیو باندې تېروي. نو دوستانو، موږ چې د څه وخته راهیسې ترینکوټ ښار ته راغلي یو، دا د یو شپه راورسېدل. د هر ملګري سره چې مخامخ کېږو نو دوی ټینګار کوي چې تاسې به خامخا پاتېږئ، تر څو دغسې ملګرو راتېر سوي. حلیمي صاحب ډېر ټینګار کړی دی، خو موږ بیا واده کړې ده. اوس هم سره په دعوه کې یو، نو نه پوهېږم چې دا دعوه به څوک ګټي. دوستان، تاسې راسره اوسېږئ، زموږ د میلې سفر نور هم جریان لري او ډېر مننه کوو د حلیمي صاحب څخه، د سلام روزګان راډیو د مسؤل او ټولو کارمندانو څخه د خوشحالۍ. ډېره مننه. تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. د روزګان میلې خو ډېرې دي او لارې څه نه څه سختې دي، خو امید خدای ته سته او موږ امید لرو چې روزګان ته به کار کېږي انشاءالله. او د مسؤلینو څخه دا غواړو چې د روزګان لارې نور باید پر دې حال پرې نه ږدي، ځکه لکه څنګه چې نورو ولایتو ته کار کېږي، د روزګان خلک هم حق لري تر څو د روزګان خلکو ته کار وسي. دا هم د دې هېواد خلک دي، نو موږ د دې څخه غواړو چې باید د روزګان ولسونو ته کار وسي، د روزګان کومې لارې چې دي هغه ورغول سي. موږ دومره تفریحي سیمې لرو چې باور وکړئ د نورستان سره د نورستان په شان سیمې موږ لرو، اما مشکل دا دی چې زموږ لارې کچه دي.
مشکل ستونزه همدا ده چې مینوال زړه نه ښه کوي واقعیت خبره ده لارې مو سختې دي په هره سیمه د ارزښتونو په لحاظ باندې خپل ارزښتونه لري او دغه د هیواد هره سیمه چې ده دا ټولې سره تړلې دي په اجتماعي او کلتوري لحاظ په سیاسي لحاظ او دغسې تجارتي لحاظ یعنې ګټې ټولې سره شریکې دي ستاسې هیله او غوښتنه چې یاده مو کړه نو هیلهمند یو چې موږ د میلې په دغه جریان کې دا کار هم کړی او ستاسې دغه هیله او پیغام مو هم رسولی چې دغه مشکل حل سي ډېره مننه هر وخت راسي روزګان ته خدای مرکله راوله موږ مو په تمام معنا په چوپړ کې او ستاسو خدمت وکړو قربان ډېره مننه هم په خیر راسي د روزګان ولایت د ښار څخه نږدې یوه ولسوالي ده حاجي صاحبان ناست دي نن د دوی سره میلمانه یو ښایسته فضا ده او ښه شینګیا ده د دوی سره غږیږو اول به دغه سیمه وپېژنو چې دغه سیمه په څه نامه باندې یادیږي او د حاجي صاحبانو سره به خبرې هم کوو ډېرې نوي خبرې سته حاجي صاحب زما څنګ ته ناست دی دی ډېر مهارتونه لري او د ده د مهارتونو په ارتباط به هم ورسره وغږېږو او خبرې به ورسره وکړو کوم ملګری را نږدې دی چې د دې سیمې او دغه سیمه راته معرفي کړي اول خو ستړي مه سې جوړ یې په خیر خیر سره ښه دی سلامت اوسې جوړ او نوم دې راته ووایه حاجي اسدالله حاجي اسدالله خانه دا ځای څه نومیږي دا د جیک په نامه دی د نواباد قریه ولسوالي ده او یا مرکز ترینکوټ دیک دیک ښه یو دیک په غزني کې هم ستا ولسوالي ده یا دا ولسوالي نه ده دا په مرکز ترینکوټ پورې مربوط لري ښه ډېر ښه او دا بل حاجي صاحب سره نورې خبرې کوو دی وایي چې زه آبشناس هم یم یعنې په اوبو پوهېږم چې لاندې په مځکه کې اوبه سته که نسته دا خو عمومي خبره ده آبشناسان هر ځای سته ډېر سته او یو بل جالب مهارت یوه نوې خبره وایي داسې یو روحیاتي پوه یم یا روانشناس یم هغه انسانان راته معلومیږي چې دی غواړي دوهم واده وکړي او دی د دغه دوم واده د کولو وړتیا لري او کې نه لري نو دی وایي دغسې خلک باید زما سره مشورې وکړي او اول راسي په ما باندې ځان چیک کړي چې دی دغه وړتیا لري کې نه لري نو اوس به د ده سره خبرې کوو حاجي صاحب ستړي مه سې ستړي مه سې سهار دې ښه بخیر خیرت دی خوشحاله اوسې ستا نوم څه دی حاجي صاحب زما نوم حاجي حمدالله دی حاجي حمدالله نو څنګه ما چې وویل دغسې ده و بلکل دغسې ده و کې زه اوبه یو خو دغه اویشناسي ده دغه بل کار چې تا ما یاد کړئ دغه ته په کم نامه وایه نوم دې څه شي ورته ټاکلی دی اوشناس یا اویشناسي خو دا د اوبو پېژندل دي دغه انسانان چې پېژنې دغه ته په کم نامه وایه هغه مې نوم نه دی ایښی د اوس پورې مې نوم نه دی ایښی خو زما لښته چې دی دا زما اوسپنه دا یوه اوسپنه دغه اوسپنه ده وکې دا اوسپنه چې ده دا پر قیمتي شي باندې اوړي هر شی چې قیمتي و پر هغه باندې اوړي پر زرو باندې اوړي پر غټ یعنې چې په مځکه کې دا قیمتي شي یا د مځکې پر سر باندې چې که په مځکه کې پر زرو باندې اوړي پر رومانو باندې اوړي د غرو مان نه څنګه اوړي واړو داسې اوړي ګوره ښه اوس دا داسې غټ ټلیفون کوم دا چې اوس پټ یې دی معلوموي دا اوس دی خپل اوړي خپل اوړي وکړي دا خو رښتیا هم دوستانو دا دی په واقعیت سره ته وده زه یو وارې یې واړو ته تلیفون لرې کوه تک صاحب اوس هم زور وي که نه یعنې وي زه اوس تلیفون ته ګورم بیا اوړي ما په سترګو کې دا زما په سترګو کې ګوره ګوره سترګې پټ کړم بیا نه اوړي یعنې ستا د وجود سره ارتباط لري دا شی که د بل چا په لاس کې بیا داسې حرکت نه کوي و دغه ډبره چې اوس راواخلم انسان باندې چې انسان چې کوم دغه ډبره په دا اوسپنه پورې غوټه کوم
چې پر واوښتل هغه طاقت لري که نه اوښتل هغه طاقت نه لري که دا کلر سپره که د ډبره پورته کوي نه دی چې اولاد نه کړي چې اولاد نه کړي پر هغه باندې دغه لا شور بیا ډبرې هم شور نه خوري یعنې ته دا معلومولی سې چې د دغه سړي اولاد کېږي یا نه کېږي هغه معلومولی نو اوس به څوک معلوم کړو چې موږ په دې پوه شو د اولاد معلومولو دپاره دا ډبره اوس څه پکې دا د انسان طاقت معلومومه دا اوس انسان کې دا قدر طاقت دی په دغه کې پیچې بیا څه پکې دا په دغه اوسپنې پرې غوټه کوم بالا بیا پورته کوي په زړوم یعنې دا ډبره مکمل پورته کوي وکې چې انسان طاقت معلوموي کې چې هر څوک چې د دوم واده دعوا لري هغه دې میدان ته راشي که رښتیا د دوم واده دعوا لري بس ته زموږ د داسې پوښتنه وکړو چې دی د دوم واده دعوا لري که نه انسان الله خان اراده چې ده داسې د شپې هر څوک بیریږي څوک حال وایي څوک زه کور یې ودان چې دی رالی دا تجربه به وکړي لږ داسې زما خواته مخ راواړوه چې د کیمرې ته یو څه راستاسي حاجي صاحب راځه مهرباني خپله تجربه دې شروع کړه ته مخ دوره واړوې سم ده تاسو بایحقي کوئ چې مالا کم یو کمزوري کمزورور دی ښه سملا ته مخ بالکل ما ته راوړو هلته به ده ته راستاسې هېڅ هم نه زده دا هم ستا د سترګو سره ارتباط لري ما د سترګو سره ارتباط لري وکړي دا سړی د دا بلا وزن طاقت نه لري ښه بل سړی به دې سته چې دا ډبره واړوي یعنې تر دې زورور هم سته تر دې زورور سته یعنې اوس په دې کې طاقت موجود دی طاقت موجود دی ته بل سړی اوس ده ته د بل واده اجازه ورکوې که نه هغه بیا مشوره پر کوو ډېره تبریکي درته وایي جواز خو دې حاصل کړي نو څنګه د واده اراده دې وکړې که یا د دغه ځای څه فیصله وکړه بس الله پاک جرا کړي اوس بل څوک راځي حاجي صاحب ته هم دعوا کوې که یا هسې ځان ګورې چې دعوا نه کوي هغه زما نه دی نو تا ښه دغه کې سم دی راځئ د حاجي صاحب دعوا به مو ګورو چې د ده دعوا ثابتېږي که نه د ده موبایل په جیب یا نه موبایل هغه موضوع جلا ده په ملا کې موضوع ښه مولانا مې حاجي صاحب ته د رابل ځوان کمزور یې واه 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 دی بد نه دی ها دا خدای دې له کابل ځوان چې تکړه دی بیا نو په خپل وطن کې ډېر خلک پیژني ډېرې تجربې به دې کړي سي دي دا څنګه ثابت سوي دي مثلا چې تا خلکو ته مشورې ورکړي دي دا خو د پاینده کې که چیرې هغه کسان چې ما کتلي دي چې ما کتلي دي چې معنا اولاد یې نه کېږي دغه خو اولاد نه دي سوی نه دی د دې په هېڅ پاینده کې که وسو زما لاش ته دغه سید بس خلاف وایي بالکل یعنې ته مطمئن یې باوري یې په خپله تجربه باندې دا یو موبایل ښه اوس دلته دا معلومیږي چې کم موبایل ډېر قیمتي دی دی خو نه پوهېږي چې کم موبایل څو قیمت لري اوس موږ هم نه پوهېږو چې د کم موبایل قیمت څو پیسې دی او دی د دغه خپلې الې په واسطه باندې دا معلوموي چې کم موبایل قیمتي دی وروسته بیا تاسې نومونه یوازې ستا د سترګو سره اړیکه لري چې هر یوه ته ته ګورې بس بلکل ښه اوس دا تلیفون دغه ته ګورم ښه دا د چا دی دا جیب ته واچوه اوه دا د چا دی دا خو مو یوارې نه ورته کښېښود راځه دا په چا کمزور ته راوه
هر شی چې قیمتي و پر سندولس ته سپو اوړي اول سندولس پر زرو باندې اوړي پر تاریاکو باندې اوړي پر پیسو اوړي پر اوبو اوړي په انسان کې قیمتي شی چې و په انسان قیمتي شی لري نه پر اوړي یوه پوښتنه دا ده ته څنګه پوه سوې چې دغه ځانګړتیا په تا کې موجوده ده څه وخت پوه سوې ډېر وخت یو 2 کاله کېږي چې پوه ما سره و دغه 2 کاله کېږي ته په دې باندې او بیا دا څنګه درته معلومه سوه چې دغه مهارت چې دی یا دغه کشش چې دی دا خاص ستا په سترګو کې دی اوس هر شي ته چې ته ګورې دلته هغه اعلی حرکت وکړي که ته ورته ونه ګورې هغه حرکت نه کوي هغه حرکت نه کوي دا خو په لښته معلومولې اخر ته بیا چې په تجربه باندې چې ومې کتل داسې لرې مو کتل چې 50 متره واخواته د اوبو رګ ماته معلومېدی په سترګو باندې ښه و باران اوس په سترګو باندې بس اوس په ساس ولم خو به مځکه ګډه کتله اوس مځکه نه ګورم دلته ناست یم او معلوموم هغه اول وار چې ته په دغه باندې پوه سوې چې په ما کې دغه ځانګړتیا شته هغه وخت په یاد دی هغه صحنه دې په یاده پر څه شي درته معلومه سوه دا بل کس د اوبه کتلې ما باره لاړ ځینې واخیستله ښه ما ورته وویل هغه چې وکتله زه بیخي پکښې دغه وم باران تجربه و په کراره دا نور قیمتي شیان هم درته معلوم سوه او کیدای شي ځینې نورې ځانګړتیاوې ولرې هغه ته دې هم در اوسنی فکر هغه بیا ډېره مننه نو ځانګړتیا ولري لکه داسې د نصاب چې لري دغسې اوشناسان خو ډېر شته دوستان دی پوښتنه کوي چې کیدای شي دغسې نور کسان به هم یي یا به نه یي نو دا پوښتنه به په خپله د ده څه وکړو زه اوس دا لښته ګوره دا اوس ولاړ دی زه اوس داسې ګورم زه اوس سپوږمۍ ته ګورم یو دم ښه بېشک نور دغسې کسان پېژنې لکه ځان ته چې ګورې یاره ما نه دي لیدلي اوشناسان خو دې لیدلي دي اوشناسان مې لیدلي خو دا رقم سړی مې نه دی لیدلی یو نفر د هرات ولایت کې مې پیدا کړی بل ما نه دی لیدلی هغه هم دغه ټولې ځانګړتیاوې چې ستا سره ستا د په ستوري کې و ستوري ښه نو دوستان دا د جالبې خبرې مو د حاجي صاحب څخه ولیدلې 4 رګه سره برابروم اوبه د 4 رګه 5 رګه سره برابروم سروي وي برمه ډېر ښه کار یعنې ته په دې پوهېږې چې په مځکه کې یو رګ د دې خوا راغلی یو د دې خوا په کم ځای کې سره یو ځای سوی پر 100 متره باندې لا ورته ښیم چې ورته ډبره کښېده نو مننه کوو دوستانو دا د حاجي صاحب مهارتونه مو هم ولیدل دوستانو بیا هم په خیر راسي سهار دی او د روزګان ښار ته راووتلو د روزګان ښار څخه به ځو د چورې طرف ته نو حاجي صاحب انشاءالله شپه دې په خیر شوله او دا د ښار هم ډېر ښایسته معلومېږي ډېره خوندوره شپه وه ما ته خو تر ټولو جالب څو شیان وه لومړی دا چې دلته هوا بیخي ډېره یخه وه داسې یخه وه چې بیخي متوس پر سر راکش کړي او بله جالبه لا دلته دا وه چې هلته موږ سلام روزګان راډیو ته چې ولاړو دوی ویلی ول دلته 7 ورځې میلې دي سړی بابا زموږ د 10 ورځې 11 ورځې بیخي 20 ورځې پورته کېږي عین داسې و چې زموږ د میلو سره دوی ډېر تفاوت و لکه موږ چې د اختر په شپه راوځو شاه بازار هرات بازار دغه مین ځایونه تړل سوي لارې بندې د اختر د مخه راوځو خلک د سودا او د ضرورتونو د پوره کولو دپاره راوځي او دوستانو دوی چې راوځي د اختر څخه وروسته عمومي ښار ټول بند دی فرعي لارې بندې دي موټر وسایل ښار ته نشي راتللی یوازې پیاده خلک راځي او داسې خاص شی ما نه ولیدی چې دغه میله د دوی په چیش کې وه یوازې ګرځېدل راګرځېدل و په ښار
بیا مې هم سلامونه ومنئ قدرمنو لیدونکو منظره خو مو ولیدله په لاره کې څونه ښایسته منظره وه څونه یو سرسبزه دره وه دا دې راورسېدلو د چورې ولسوالۍ بازار ته دلته یو څو دوکانونه دي او ټوله داسې ډک دوکانونه دي د چورې د بازار د سیلانیانو په اړه به پوښتنه ځینې وکړو چې څنګه راځي دلته د نورو ولایتونو څو خلک راځي د خپل روزګان ولایت څخه څونه خلک دلته راځي د دې د کاروبار په باب سلامونه ستړي مه سئ ورور جانې خیر اوسه تم ستړي مه سئ ورور اختر مې ښه په خیر اختر دې مبارک سه ستا هم مبارک سي ورور خدای پاک دې کړي لمونځونه عبادتونه درڅه قبول کړي په حاجانو او غازیانو کې شمار سي د روزګان اختر خو منظم ډېر اوږد دي ووله چې کاسې مخکې په روزګان ولایت کې نه دی نو 3 میلې دي دلته نو د چورې ولسوالي چې ده د مثال د کشني اختر د 6 میلې دي د لوی اختر د 7 میلې دي ښه اوه نو اوس د روزګان ولایت نن خلاص بیا بالا نه دی دلته چورې ته خلک را روان دي دا کومه سیمه ده دا اوس ستاسو دکان په کښې کې دی دا په کومه سیمه نامې دی ترباري چوک دی نه دی بس د بازار پایه ښه و د بازار په پایه کې د ترباري چوک په نامه دا چوک مشهوره دی سوداوي مو څنګه دي ښې دي نه دي او زیاتره سوداوي مو د سیلانیانو دي او که نه د نږدې کورونو څخه هم کېږي یا والله چې اکثر سوداوي اوس د سیلانیان دي بل نه دی بالا خپل نصیب بس پروردګار یې سړي ته ورسي بس خپل نصیب پشکې رسي ښه څومره سیلانیان دلته راځي د کومو کومو ولایتو څخه راځي د ډېرو لرې لرې ولایتو څخه راځي مثال د روزګان هلمند کندهار مثال د کابل څخه یعنې داسې خلک راځي دلته چې خاصه د چورې دپاره دا یو شنه متکه ده نه دی د مزار و چینې ته راځي و د زیارت دی نه دی په نامه مشهوره دی نو بس دغه دوه ښایسته ځایونه دي د هغو ته دغه لرې لرې ځایه سره راځي خلک په ښار کې په بازار کې وګورې وایي اوبه ډېر لرې دي که وګورې 2000 متره حتی 4000 متره موږ واورېده چې لرې څخه پایپونه یې ښخ کړي دغه البته برمې ولې د هغه ځای پیپې راکش کړي خو دلته بیا په لښتیانو کې اوبه بهیږي دا اوبه څنګه اوبه دي بس دا یو قدرتي بس پروردګار نه دی د دې چورې د ولسوالۍ د خلکو سره ښه کړي دي نه دی بس دلته د یو تورې چینې په نامه مشهوره ده بالا نه دی یو دریاب دی بس د اوبه راغورځي نه دی د مځکې د پاسه بالا نه دی د ولې دي ډکې ځینې روانې دي یوه بیا ورته نه دی د سرچینې په نامه ده هم دغسې یو غټ دریاب دی بس د مځکې څخه اوبه راغورځي بالا بس دغه پوښتنه په وبېږي بالا د خلک نه دی بس دغه چینې د اوبو څخه استفاده کوي دلته د اوبو ګل پر څو مترۍ باندې دی دلته نه دی بس پر 10 ګزه 15 ګزه 9 ګزه بس داسې فرق پکښې کیسه سوداوي مو څنګه دي هندوانې د کومه ځای راوړي د دغه سیمې دي او که نه د کندهار څخه راوړي د کندهار څخه راوړو نه دی د کندهار څخه هم راوړو د روزګان ولایت څخه هم راوړو نه دی که چېرې نه دی دلته دغه کار سره کمزوري اقتصاد سره لږ بیا دلته بس دی لنډې را سودا کوو فرق یې د بازار او د دې ځای نرخونه که والله چې لږ نه کې فرق پشکې راځي ښه نو بس فرق یې څه پشکې راځي الله دې په رزق کې برکت واچوي او کور مو ودان ژوندی اوسه ژوند د فقر به ډېره مننه ډېره مننه خیر چای به پیدا صدقه مو سم جوړ اوسه ډېره مننه خدای مو الله مو روغ لره خیر اوسې جوړ اوسې
قدرمنو دوستانو په خیر راسئ. زموږ د سفر هغه هدف چې غوښتل مو ځان ورته راورسوو دا دی راورسېدلو د روزګان ولایت چورې ولسوالۍ ته او د چورې ولسوالۍ او په خاص ډول بیا د روزګان ولایت اوسېدونکي هم را سره دي. دلته تاسو وینئ چې دا یو تفریحي ځای دی، پارک غوندې ځای دی. نو د روزګان ولایت د ملګرو سره به خبرې کوو د روزګان ولایت د بېلابېلو مسایلو په ارتباط باندې. زموږ ملګري به هم د دغه سفر او د دغه ولایت او سیمې د بېلابېلو مسایلو په هکله راته غږېږي. پیل به وکړو د افغان صاحب له بیتونو څخه. افغان صاحب تاسې کوم بیتونه ویل؟ ژوندی اوسې بیل بیل نه یو زموږ وینه او تن یو دی. بیل بیل نه یو زموږ وینه او تن یو دی، که فکرونه موجوده دي وطن یو دی. میوهدار که سایهدار او که خردار دی، میوهدار که سایهدار او که خردار دی، ونې بوټي پکښې ډېر خو چمن یو دی. او دا موږ چې راغلي انشاءالله ډېره ښایسته فضا لري، دا ځای ډېر ښایسته طبیعي ښکلا لري. خو متاسفانه چې لاره یې ډېره خرابه وه او لاره ستونزمنه وه، که څه هم د ولایت لار داسې نه وي باید. او داسې هم پېښ شول افغان صاحب چې پیاده خلک راورسېده او موټران ولاله پر لاره دي را روان دي د لارې د خرابوالي په سبب باندې. خیر په هر صورت سیال صاحب د روزګان ولایت مطبوعاتي فعال دی چې دلته کار کوي او بل ملګری چې دی به خپل نوم راته یاد کړي. سلام روزګان راډیو کارکوونکی دی. ډېره مننه محتاج صاحب، لومړی تاسو ته او ستاسو ټولو راغلو ملګرو ته سلامونه. په دې هیله چې دغه سفر مو په خیر در باندې رسوي او لار لکه څنګه افغان صاحب چې ویل لاره ستونزمنه وه خو بیا هم داسې په هغه کوچني موټرو کې تر دې ځایه ځان ورسوئ. نن مې حکمت الله پاڅون دی، اسلام روزګان سره کار کوم. د روزګان چې دی عموم کې دلته چې کوم وخت کې کسان راځي یا دغه راځي دغه لارې د کتو سره ډېر زړه نه ښه کوي چې دلته راسي. خو کوم وخت چې بیا دې راورسېږي بیا نو دغه لارې ته بیا زړه وارخطا شي، د وار لارې دغه باندې نسي تللی لار ده. شکر پاڅون صاحب محترمه. قدرمن دوستان تاسې په انځورونو کې ولیدل د روزګان ولایت دغه جغرافیایي جوړښت چې دی خورا په زړه پورې دی او زیاتره غرنی دی. دلته زراعت چې دی هم داسې هواره سطحه نه ده چې باغونه پرله پسې دي، بلکې داسې دي چې داسې ټوټه ټوټه دي، جلا جلا دي، چې دا بیا هغه ښکلا ته یې بیل رنګ ورکړی دی. او سیال صاحب به د روزګان ولایت د جغرافیې په اړه باندې راته ووایي چې پر کندهار سربیره د کومو ولایتونو سره روزګان ولایت سرحدونه لري او دغسې د اقتصاد په برخه کې به هم څه ناڅه راته ووایي. ډېره زیاته مننه محتاج صاحب. سلام ته او راغلو ټولو مېلمنو ته، هیله ده چې سفر هم په خیر سوی وي. روزګان واقعا هم په هره برخه کې تر ډېره پورې که موږ وګورو کې زراعتي برخه راواخلي، کې جغرافیایي برخه راواخلي، په هره برخه کې ښه نوم لري. دغه د جغرافیې په اړه باندې چې تا یادونه وکړه، مرکزي ولایتي په مرکزي ولایتونو کې هغه ولایت چې په اصطلاح د څو ولایتونو سره سرحد لري لکه کندهار دی، هلمند دی، همداسې غزنی دی او دایکنډی دی، د هغه ولایتونه دي چې ورسره هم سرحد دي یا سرحد ورسره لري. یو شی چې روزګان خپله ټول هر څه پر زراعت باندې ولاړ دي، زراعتي ولایت دی، خو هغه مځکې ډېرې کمې دي. تاسو د غرونو یادونه وکړله، غرونه ډېر دي، همداسې دغه مځکې چې کمې دي نو په دې معنا چې هغه د کښت حاصلات یې ورسره کم دي. نو په دې خاطر هم اقتصادي ستونزې لري، د وخت څخه یې لري، نه یوازې د اوس څخه د وخت څخه اقتصادي ستونزې لري، ځکه د دې خلکو خاص کاروبار نشته، دلته فابریکې نشته، داسې کاروبار نشته په اصطلاح چې لکه مرکزي ولایتونه چې هغه کاروبار وکړي. یوازې هغه کښت و کرونده او تجارت دغه دی چې په اصطلاح په ټکي یا د کښت څخه یو څه په لاس راوړي. خو چون چې مخکې حالات ښه نه وو، په اوسنیو وختونو کې بیا هم ډېر ښه سوی دی، د پخوا پرتله باندې اقتصادي حالات هم ښه سوی دی، اقتصادي وضعیت هم ډېر ښه سوی دی. په جغرافیایي لحاظ که بیا هم زه یوه یادونه وکړم، موږ هغه ښایستې سیمې لرو چې تاسو خپله دلته ننداره وکړله یا خپله تاسو ولیدلې. دا زموږ د یوې ولسوالۍ هغه ښکلا ده چې دلته موږ په چوره ولسوالۍ کې
زیارتونه لرو، همداسې داسې زیارتونه لرو چې هغه تاریخي مخینه لري او په اصطلاح ډېر کسان دلته ورته راځي د ډېرو ولایتونو څخه. ورسره په خوا کې دا مزار بابا چې اوس موږ ته میلهوال دلته راغلي دي، همداسې توره چینه ده دلته چوره ولسوالۍ کرارې سرچینه چې د ټولو چینو څخه په سر کې یو بله ښایسته طبیعي ښکلا ده، ښایسته سیمه ده. دا د چورې ولسوالۍ هغه څو ښکلاګانې دي. ورسره په څنګ کې د هراوت ولسوالۍ، داسې ګیزاب ولسوالۍ، چنارتو ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لیدلو باندې سړی یو د خوښۍ احساس کوي. بالکل. یوه خبره دا ده چې زراعت کم دی، نو واضح خبره ده چې د خلکو عاید هم کم دی، نو نور خلک بیا خصوصا بیا ځوانان داسې په آزاد تجارت او کاروبار باندې مصروفیت لري. محتاج صاحب له وخته څخه دا مشکل و چې په اصطلاح تجارت یې مخه نه کول یا کاروبار به نه و. اوسني ځوانان د خپلو ستونزو د حل کېدو په موخه باندې یا خپله دا اوس درکړې ده چې موږ باید کاروبار وکړو، نو د خپل دغه لنډ په اصطلاح لږ کاروبار څخه ډېر څه اوس په لاس باندې راوړي. ډېری ځوانان اوس کاروبار ته که څه زه په تقریبا شاوخوا اووه کاله کېږي په رسنیز ډګر کې زه خپله کار کوم. د رسنیز ډګر تر څنګ مې یو کال کېږي چې خپله په شخصي برخه کې یعنې په تجارت باندې مې بوخت یم. نو ډېری ځوانانو فکر اوس اوښتی دی چې په تجارت باندې په کاروبار باندې اخته سوي دي او سا یې دې ښه سوي دي او د ځان دپاره هغه کومې ستونزې چې لري هغه یې حل کړي دي تقریبا. تشکر. د پاڅون صاحب تاسې راته ووایاست روزګان ولایت کې تعلیمي مرکزونه د ښوونې او روزنې په ارتباط. ډېره مننه محتاج صاحب. لکه څنګه چې مخکې سیال صاحب هم یادونه وکړله چې دا ساحه چې ده روزګان غرونه یې ډېر دي، غرنۍ ساحې ډېرې لري. دلته ښوونځي په لرې اطرافو سیمو کې شته ښوونځي نشته چې هغه د تعلیم ته لاسرسی ولري. په کومو ساحو کې چې ښوونځي دي هغه ساحو کې ډېر تعلیم یافته ځوانان شته، تعلیم ترسره کوي او په خاص توګه باندې بیا په مرکز کې د ولسوالۍ په شمول باندې ډېر بااستعداده ځوانان موږ لرو چې هلته موږ نور ولایتونو ته په تعلیم څکلي یا همدلې په دې ولایت تعلیم کړی دي. خو زموږ په روزګان کې چې یوازینی چې کسان بې تعلیمه پاتې دي هغه د لرې اطرافو خلک دي، ځکه چې دلته غرنۍ سیمه ده. په لرې اطرافو سیمو کې دوه درو کور ته یو مکتب نه جوړېږي. نو په همدې خاطر باندې یوازینی کلیوالي مسجد کې چې کوم سبقان ورته ویل کېږي، کوم درسونه ورته ویل کېږي، هماغه تعلیم ترلاسه کوي، نور تعلیم یې نشته. پاڅون صاحب وروستۍ خبرې به وکړو د حاجي صاحب سره. حاجي صاحب دغسې لنډ جریان د سفر راته ووایه دا دی تر دې ځایه پورې راورسېدلو. ډېره مننه محتاج صاحب، سیال صاحب، محترم پاڅون صاحب او محترم افغان صاحب. سفر ډېر خوندور سفر و. ماشاءالله هغه ملګري راسره وه چې ساعت مو سره تېرېده، ساعت مو سره تېر سو. په عموم کې د روزګان ولایت دغه عمومي لاره ډېره خرابه ده چې دا ورغول سي ډېر به ښه وي. او همداشان تر ټولو بهترینه لا دا ده چې دغه د چورې ولسوالۍ ته نه وو راغلي. ماشاءالله خوندوره سیمه وه، ښه تفریحګاه لري، ښه شینګیا لري او همداشان د چینې اوبه یې بیا ځان ته څه وایي، دونه روڼې اوبه یې وې چې یاده بیخي ما تر اوسه لیدلې نه وه. متاثره کړمه د دغه چینو اوبو او همداشان د دې ځای شینګیا او د دې سیمې یخه هوا. خوندور سفر و، ښه سفر و. کوشش موږ دا کوو چې بیا راسو دغسې ملګرو سره راسو، ځکه دا نه هېرېدونکې سیمه ده. ممکن څو ځلې لکه هغه چې وایي یو وارې ته راسه، لس وارې به لیدی راغواړي. اکبر خان هغه سړی دی چې زموږ سره دغه اول را رسېدو سره ملګری دی، شپې ورځې او تر هره ځایه پورې تګ راتګ دا ټول زحمت دی ایستلی. واقعا چې دی یو فعاله ځوان دی، یو اخلاقمند ځوان دی او یو خدمتي ځوان دی. نو د دې څخه مننه کوو. اکبر خانه ډېره مننه کوو. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. ښه راغلاست، خیر اوسه. مننه، خوشحاله شوم چې تاسو راغلاست. موږ هم په عامو فکر سره بدل سلو. ژوندی اوسئ، خیر اوسئ. قدرمنو دوستانو، نو موږ هم خپل دغه پروګرام دلته پای ته رسوو. تاسې له لیدلو او ملتیا څخه هم مننه کوو. ښې چارې.